یو کال وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې وژل شوی ځوان د نقیب الله مسعود د لومړني تلین په مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په ټاون هال میدان کې یوه لویه ولسي غونډه راجوړه کړې شوې وه. دې غونډه کې د پښتونخوا قبایلي سیمو او نورو ښارونو پښتنو په لویه شمېره ګډون کړی و. د ماینونو ښکار کسان د بېدرکه شوو خپلوان نر او ښځې په ګڼ شمېر سره راغلي وي. غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او نور مشرانو وینا وکړه. منظور پښتون خپلو خبرو کې وویل چې کال وشو خو نقیب الله مسعود ته انصاف میلاو نه شو. دوی د پی ټي ایم مخکنۍ غوښتنې تکرار کړې او ویل یوه غوښتنه یې تر اوسه نه ده منل شوې او زموږ دا غوښتنه وه چې بېدرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي خو دوی یې خوشي کوي. آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی تم کر رہے ہو ہمارے لیے تو آئین قرآن کے بعد ایک مقدس کتاب کی طرح ہے. ہم اس کے مطابق تمہارے ساتھ برتاؤ کریں گے. تم ہمیں تو غدار کہہ رہے ہو. اپنے آپ کو تم نے مقدس بنایا ہوا ہے. تمہارے جو ڈرامہ بنائی ہوئی فوجی عدالتیں ہیں ان کا 4 سال پورا ہو گیا. 4 سال تم نے آرمی پبلک اسکول کے سانحوں کو بنیاد بنا کر فوجی عدالتوں کا قیام کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں پورے 4 سال میں صرف 56 لوگوں کو تم نے پھانسی دی اور وہ 56 لوگ بھی وہ تھے جو تم دے خاورہ باندے کدے دیگی فوج دلال جوڑے رہے کہ جاسوس ورطا جوڑے رہے کدے خپل خاورہ پہ خرسوے کدے خپل خاورہ خلق پہ ذلیلوے کدلتا تو غلامی ورطا کوے. بیا تا تا ژوند درکایي په چیک پوسټ په بیا ته ټیک ټاک سیک تیریږي. کوم سړی چې په چیک پوسټ ډېر ټیک تیریږي یا به ډېر پیاوړی وي یا لوی جاسوس دی. خو دغه دا چې ته چې دا کار کوې که ته د سلو کسانو قاتل یې بیا دې هم ته معاف یې بیا به هم تا ته پروټوکول درکوي. ته که چت انپړ یې بیا هم تا ته پروټوکول درکوي. که ته چرته دلته د خپل وطن خبره کوي که جاسوسي نه کوي که دلالي نه کوي که بیا ته ډېر ښه ډاکټر یې بیا دې هم نه پرېږدي که ته ډېر ښه انجینر یې بیا دې هم نه پرېږدي. دومره پرې چې طاهر داوړ خو ایس پي و دوی ایس پي هم نه کماف دوی په هېڅ صورت چې دلته یو خوددار ژوند تروي بیا دې نه پرېږدي. ته که په فوج چې څوک افسر دی خو چې دی د پښتنو خبره کوي هغه هم نه پرېږدي. دا دلته ګڼ شمېر د پولیس والا ولاړ دي خو ولا سبا به دی یوه ورځ کیسه وکړي چې د دغې خفیه ادارو نه وي پسه چې دا پولیس والا هم نه پرېږدي. اوسه پرې هم ټول دوی پنډه کړي دي. اوس زه دا په دې حواله درته وایم چې دا خاصدار هم سیکورټي فورسز وو. دی خوا پې خاصدار سیکورټي فورسز دي. دا هم شپږ اوه ورځې اوله بیت الله نام یې و. دا یې په بوی هغه مسکل چې سره د نورو پیسادارو ونیوه چې ویې نیوه او بله ورځ دا یې په تشدد کې ورمړ شو. بیا یې کور ته راوړ پلتو په سیکونو یې مړ کړی و. بیا یې کور ته راوړ ورته چې داسې بیا شخوي چې څوک پرې خبر نه شي. آیا پښتنو مندیو خپل زامن دې ته لوی کړي دي. دا خواري محنت د پلارونه چې یو بل ځای خولې تویوي مزدورۍ کوي خپل زامن را لویوي. دا یې دې ته را لوی کړي دي چې پنجابیان دې په نفسونو کښې ورځي لا ته سکونه ورکوي بې دې مړي دي. دا دې ته را لوی شول. دا کله هم نه دا یو دوی چې څومره کوي هم کوي دي په دې خاوره. دوی که زموږ کوم یو پښتون مړ دی که هغه یې عام ولس مړ کړی دی که یې لیویس خفدار یې پولیس مړ کړی دی د دغه یو یې به موږ تپوس نه کوو. د جلسې په مهال د انټرنیټ او موبایل سروس هم بند کړی شوی. منظور پښتون زیاته کړه چې دا ځل به اسلام آباد ته ځو او پوره اسلام آباد به بندوو. سید الله ترکي ژوندون ټلویزیون ټانک.